یو سړی ګناهونه ډېر کول وی سبا به توبه وباسم خو سبا له مړو نو دغه قصه ده ډېره عبرتناکه قصه درې ټکي دي یو کس وی توبه به وباسم خو کله به وباسم سبا به وباسم مشکل سو سبا له مړو توبه به وباسم کله به وباسم وروره سبا به وباسم سبا له مړو وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الله وی یو نفس ته دا پته نه چې سبا څه کېدو ولدي او نه چاته دا پته شي چې کومه ځمکه باندې به مري کېدای سبا موتانی وبې دنیا کې کېدای شي هم په دې ځمکه باندې زما ستا اخرنۍ د روح هغه وته هغه هر څه الله دلته لیکلي نو بیا تا ته خو موقع میلاو نه شو د ګیرې پرېښودو تا ته خو موقع میلاو نه شو چې ته لباس د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه کې او الله د دقه شان مخامخ شو یاره پکار ده چې زه په دې قبر کې څه کوم چې کله زه مخامخ شم دقه شان الله سبحانه وتعالی ته موږ د الله نه امیدونه مخساتو خو چې یو سړی قبر کې کېښودی شي درې تپوس کېږي ستا رب څوک دی ستا دین څه دی ستا پیغمبر څوک دی د یو سړي نه د پیغمبر په باره کې تپوس وشي او د ظاهري شکل د پیغمبر په طریقه نه وي په دې قبر کې نو ګرانه ده جواب ورکول نو د هغه آخرت دپاره سوچ پکار دی د دې قبر په باره کې سوچ پکار دی او کله چې موږ د آخرت ته ټکې ووایو دا مطلب نه چې صرف په خوله باندې مو یو خبره ختمه شوه دا خبره د زړه د کومې نه زه تاسو ته کومه آخرت رایادول غواړي د قبر په باره کې سوچ کول غواړي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله د خپل زړونه نرم کوي الله سبحانه وتعالی رایاد کوي آخرت رایاد کوي قبر رایاد کوي یعنی دې روزانه موږ آخرت رایادو روزانه موږ آخرت یادو څه د پاسه 10 شپېرې موږ آخرت په ورځ کې یادو څه د پاسه 10 شپېرې سوره فاتحه چې موږ وایو الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین او یوم الدین څه ته وایي ورځ د حساب کتاب ورځ د جزا موږ یادو سره پاسه 10 شپېرې خدا څه اثر نه کوي ولې ځکه چې زړه غافل دی آخرت یادول اله فائدہ ورکوي چې کله ستاسو سره غزړه ژوندی دا خبره د زړه نه وشي نو تاسو ټول ته دا وایم چې موږ ته یو ناشنا سفر پروت دی مخې ته موږ ته سکرات الموت د مرګ هغه سخته موږ ته پرته ده په هغه ټیم کې د جنت او د جهنم هغه بشارت دی په هغه ټیم کې الله سبحانه وتعالی ته بیا مخامخ کېدی دي قبر دی برزخ دی بیا الله ته ودرېدي دي غټې خبرې موږ ته پرتې دي ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الله وی د خلکو د حساب کتاب هغه وخت را نږدې شو او دوی بیا په غفلتونو کې پراته دي په سنن ترمذی کې دا حدیث ته د ابو ذر رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وی لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کم حقایق او حقیقتونه چې ما ته معلوم دي کچرته د تاسو ته معلوم وي نو تاسو به خندا نوې کړي جړاګانې بم ډېری کړي وي وما تلذذتم بالنساء على الفرش او د خزونه بم پتولایانو کې خون نوې غسته ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله او تاسو به دي غرونو ته وته وي د شړو زمکو ته به مته الله ته بم چغي وهله کچته دغه حالت تاسو لیدلې کم چې په دې قبر کې دي کچته دغه سخت تاسو لیدلې کم چې په قبر کې ده نو زما تاسو ټول ته د نصیحت ته د قبر هغه حالات ځان ته مخې ته کوي اخرت هغه حالات الله ته مخامخ کېده په دې عنوان باندې ډېر درسونه ما کړي د اخرت احوال او اخرت طرف ته سفر خو صرف مختصر اشاره هغه ورځ مبارکي سوچ کوي الله سوی یوم یقوم الناس لرب العالمین هغه ورځ چې د ټول خلک به ودرېږي رب العالمین سدي خیال لږ ته رب العالمین ته ودرېږي څه جواب بوله ورکړي تا ته پوښتنه کې ته بوله څه جواب ورکړي حدیث کې درجه د مقداد رضی الله عنه حدیث ته په صحیح مسلم کې ده تدنى الشمس يوم القيامه من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل دا نور به الله سبحانه وتعالی نږدې کې د انسانانو ته د یو میل په فاصله کې به د یو میل
دا خلک به په خولو کې ډوبي، څوک د ګټو پورې، څوک د زنګنانو پورې، څوک د بډې پورې، څوک د نامه پورې، څوک د سینې پورې، څوک به پکې بالکل ډوبي. هغه ناشنا ورځ د دنیا کې چې موږ د چا دپاره محنتونه ډېر کوو که نه، ښځه ده او بچي دي او مال دی، ټول جنم د دوی دپاره ولګو. بې واوره چې د قیامت په ورځ هم دا خلک ته به قربانې چې ته پې د جهنم نه بچ شي، خو فایده به نه درکوي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده: یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه. الله وی د قیامت په ورځ به مجرم ارمان کوي، ارمان که چېرته زما د زامن قبلېدی، ما به د خپل زامن قرباني کړی وی او د دې عذاب نه مې ځان خلاص کړی. ګوره د ټولو نه قیمتي خپل او رشته په دې خپلوانو کې هغه زوی دی، ځکه الله سبحانه وتعالی مخکې یاد کو. په زوی باندې د پلار ډېر اعتماد او دا د هغه مټي او دا د هغه د ملا هډوکی تیري، خو چې یو سړی ارمان کوي چې زه دا زویم قرباني کومه او ورکومه او ځان پې بچ کومه د جهنم نه، نو پوه شي چې را سخته به ډېره که نه. بیا دا پرېږده، صرف دا نه چې زوی من عذاب لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه. او دا خزم قرباني کوي، دا خزم قرباني کوي، دا رورم قرباني کوي. هغه ښځه چې د هغې دپاره د الله سبحانه وتعالی په دنیا کې هېر کړی. موږ ته چې کله د عبادت ویلی شي، د دینداري ویلی شي، موږ وایو ښځه ده او بچي دي. هم دا ښځه دا بچي چې د دوی دپاره ته آخرت پرېښودلی، دا ښځه او دا بچي په آخرت کې ته به یې قربانې، خو قبلیږي به دننه. بیا صرف دا نه چې ښځه او بچي، الله سبحانه وتعالی څه وایي: وفصیلته التي تؤویه. د قوم دپاره ته حق پرېښودی، د قوم دپاره قرآن او حدیث ته معلوم شو، خو دا خبره دې کوله چې یاره زموږ قوم والا خو یې نه مني، زموږ خلک خو یې نه کوي، هلته به راته خلک څه وایي، د هغوی دپاره دې حق پرېښود که نه. قوم دې په حق باندې زورور کو، په آخرت کې به هم دا قوم قربانول غواړي، خو نه به قربانېږي او نه به فایده درکوي. صرف دا نه قوم دې سختې ته وګوره، سخته زیاته الله سبحانه وتعالی څه وایي: وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. بلکې په دې ځمکه کې چې څومره مخلوقات دي، دی به غواړي چې زه دا ټول قربان کړم، خو الله سبحانه وتعالی ترې نه قبلوي. ومن في الأرض جميعا. دی به وایي الله نه مې دا بچي په کار دي، نه مې ښځه په کار ده، نه مې مور پلار په کار دي، نه مې قام او نسب په کار دی، نه مې دا خلک په کار دي، خو د جهنم نه مې بچ کړه. نو چې دې ته وویلی شي چې تا ته خو په دنیا کې ویلی کېدو چې د دې بچو سره محبت کوه، صحیح ده، د دې ښځې سره کوه، د مور پلار سره کوه، د ملګرو سره کوه، د قام او د نسب سره کوه، خو دومره حدودو کې چې آخرت او دین دنه ګډوډ نه شي، نو په هغه ځای کې خو تا نه منله. نن ته دا خبره کې او په هغه ورځ کې چې الله سبحانه وتعالی بیا نه قبلوي، ده یوم یفر